یو ملګری سوال کړل او یو مسلې ته پوښتنه کړل. مسله ډیره اهم او ضروری ده. ډیر شي خلک دی حواله سره تپوس کوي او د مسلې علم وتنی باس خلک چې کوم دی بیا د شک او د وسوسو په بیماری کې مبتلا شي. ځکه چې هغه ته د مسلې علم دی چې د مسلې علم وتنی هغه بیا خپل د دماغونو سوچ کوي چې آیا دا ما غسل کو دا وشو یا ونه شو، آیا دا وب صفا یا صفانوي. نو ډیره اهم او ضروری مسله ده. سوال دا کړل چې آیا خزه خاون د ناپاکی یعنی حالت جنابت لپاره چې کله غسل کوي د یو باټل نه غسل کولای شي یا نشي کولای. مثال طور پر مخکې خزه یا خاون چې کوم دی یو تن چې کوم دی غسل کو داغه نه بعد چې کوم دی صوب پاتې شوی هغه باندې چې کوم دی هغه بل کس غسل کولای شي یا نشي کولای. دغه شانتي مثال طور پر یو ځای غسل کیدا نو آیا یو ځای غسل کولای شي یا نشي کولای. او دغه شانتي چې کله غسل کې داغي غسل قطري هغه چینټیو ته چی یا داریو ته چی هغه داري هغه دی باټي تلاړی شي نو آیا دغه وبو دغه داور سره چې کوم دی دا وبنا پاکيږي یا نه پاکيږي. دغه شانتي چې کوم دی د باټلې راو باسي ډونګو ته چې هغه ډونګر چې پای ډونګه کې اوپر आले نو آیا دغه سره چې کوم دی دا وبنا پاکيږي یا نه پاکيږي. یا دغه شانتي تا په وګي لاس وردن نکو آیا دې سره دا وبنا پاکي شو یا نه پاکي نشو. ډیره اهم او ضروری مسله ده. ګوره خبره دا چې لومبه خبره هوداره چې خزه خاون یو ځای غسل کولای شي په دې کې سم معنیات نشته. دی باندې ما محکم یو ویډیو ورکړو چې خزه خاون یو ځای غسل کولای شي په دې کې سم معنیات نشته. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ثابت دي چې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځای غسل کو د یو برتن نو د یو برتن نه خزه خاون غسل کولای شي. اوس راځو دې مسلې طرف ته چې آیا دا ډونګه چې کله په ډونګه کې اوپر आले یا دغه شانتي باس خلک چې کوم دی په لاس کې اوپر आले نو آیا یو انسان د سي چې هغه ناپاکي په حالت جنابت کې هغه د تور لاس وردن لګي دی وبود آیا دې سره وبنا پاکي شي یا پاکي. بیا د ساتي کې لاسونه صفای او د ضرورت په حالت باندې د ډونګه کې اوپر आले یا اسی بلاس باندې اوپر والی نو دې سره وبو ناپاکيږي نو. اگر چې هغه سړي وضو نه یا د ناپاکي په حالت کې لاسونه صفای لاس باندې سره اجازه نه لګي دي نو دې سره وبو نه ناپاکيږي. دیمه مسله دا ده چې اسی بغیر دغه نه عذر نه اسی لاس دنه کې وبو ده. په دې حواله سره احتیاط دا پکاره چې دی بغیر عذر نه چې کوم دنه وبو ته لاس دنه کول دا صحیح نه دي. او کچری تاسو لاس وردن نه کو نو بیا احتیاط دا دی چې هغه وبو باندې بیا غسل مکوئ چې تاسو ضرورت نه یو ضرورت لپاره سره اوپر आली ته ډونګه کې اوپر आली دا خو ضرورت نه اسی ته وبو ګلاس وردن نه کې باغ وبو کې صفا وبوږي نو بیا بهتره دار چې هغه به تاسو استعمالوي. هغه ته بعض فقها فرمایي چې دا مې مستعمل دي نو دا هغه وبو باندې بیا غسل نشي کولای مکوئ باغ باندې. اوس راځو دې مسلې طرف چې کړه تاسو غسل کوئ او دا داري چې کوم دي دا دی وبو تلاړي شي د غسل هغه داري دي ته مای مستعمل ویل کی دای مای مستعمل سره چې کوم دي آیا دا وبو ناپاک شو یا پاکي دي په دې باندې غسل کولای شي. نو یاد وساتئ چې مای مستعمل هغه قطري چې کوم دي هغه داري چې کوم دي هغه چې چونکه هغه کمی او په برتن کې چې کوم وبدي غزيات دي نو دا غي وبو زیات دي په وجه باندې چې کوم دي د دې قطرو سره د دې دار سره چې کوم دي هغه وبو نه ناپاکي دي. ډیر شي خلک دای چې هغه بدی کې بیا د وسوسو شکار شي چې آیا ما ولم بدی کې داري لاړې زه خو چې کوم دي د ناپاکي په حالت کې چې کوم دي غسل کومه نو آیا دا قطري دي تلاړې دی وبو ته د غسل نو آیا د دې سره د هو ناپاکي شو یا نشي ناپاکي. نو دې حواله سره ډیر شي خلک دا سوال کوي نو دغه قطرو سره د غسل دی قطرو سره اگر چې دا مای مستعمل دي ویلېږي لیکن چونکه هغه قطري ډیره کمی او په برتن کې چې کوم وبې غزياتي نو دا غي وجه نه چې کوم دي دا برتن دا وبو چې کوم دي دا د دې سره نه پاکيږي تاسو به غسل کولای شئ. نو دا ډیره اهم او ضروری مسله دا ډیر شي خلک په دې حواله سره سوالات کوي. امید کوم چې دا مسله به بالکل تاسو په سمجھ کې راغلي. ویډیو د سمخ کې شیر کړئ او په چینل باندې نو سبسکرایب وکړئ. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.